تازه خبر پاکستان کې د کورونا ویروس لومړی پیښه ثبت شوه. سلامونه ګران دوستانو، بیا هم ویډیو ته په خیر حالت کې چینل هم نه سبسکرایب کړئ، چینل ته سبسکرایب کړئ او ویډیو تر اخره پورې وګورئ. ویډیو مه مس کوئ او زیات شیر کړئ او لایک ورکړئ ویډیو ته. پاکستاني رسنۍ راپور ورکوي چې په دغه هیواد کې د کورونا ویروس لومړی مثبته پیښه ثبت شوې ده. د پاکستان روغتیا وزارت وایي د یادې پیښې تایید کړې او زیاته کړې ده چې په یو 22 کلن کس کې د کورونا ویروس موندل شوی ده. د روغتیا وزارت په وینا یحیی جعفري 22 کلن ځوان دی چې څو ورځې وړاندې له ایران څخه په هوایي لاره کراچي ښار ته راغلی ده. نوموړی زیاتوي پر کورونا ناروغ اخته کس او د هغه کورنۍ د روغتون ځانګړې څانګې ته انتقال شوی ده. اونۍ وړاندې پاکستان د ایران سره په تفتان سیمه کې خپل سرحد تړلی و، خو له یوې ورځې بند وروسته یې بیرته پرانیست. اوس هم د ایران پاکستان سرحد ته څرمه په تفتان سیمه کې 200 تنه چې له ایران څخه پاکستان ته داخل شوي د 1400 ورځو لپاره په ځانګړي ځای کې قرنطین شوي دي. تر دې دمه نږدې د نړۍ په 40 هېوادونو کې د افغانستان په ګډون د کورونا ویروس خپور شوی دی. د افغانستان په هرات ولایت کې 3 ورځې وړاندې یو پیښه مثبته او شاوخوا 10 مشکوکې پیښې ثبت شوي دي. په منځني ختیځ کې کورونا ویروس هغه مهال په پراخ کچه خپور شو کله چې 2 اونۍ وړاندې د ایران په قام ښار کې دغه ویروس لومړی پیښه ثبت شوه. تر دې دمه ایران کې د مړینو شمېر 1900 د اخته ناروغانو شمېر 140 تنو ته پورته شوی ده. ګران دوستان، دا هم ډېر لنډ ویډیو وه. که ویډیو مو خوښ شوی ویډیو سره لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. موږ تاسو ته هر وخت دقیق، تازه او پر وخت خبرونه شروع.